ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زردي ملګرو خواجه سره انتهایی مشکور یم چې ستاسو په دې پروګرام په دې موقع باندې دا هم د ایمان یوه نښه ده چې دنده د راتلو اجازت بیا د یو څو خبرو اجازت موږ ته راکړه. محترمو، یو څو خبرې عرض کول غواړم، خصوصا د پنډال لپاره. په آخره کې یو خبره دو دپاره یو 15 منټه به ماله راکړئ. دا خبرې په ځان باندې درنې مه ګڼئ. موږ الحمدلله مسلمانان پیدا شوي یو. رب العالمین زمونږ دپاره کلام هم را لیږلی دی، زمونږ دپاره پیغمبر علیه الصلاة والسلام را لیږلی دی. عزتمندو لنډه خبره کوم، زمانه خبره اکثر جذباتي کېږي. هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام په رب کعبه باندې قسم چې هغې خپله وینه مبارکه د دین دپاره او د صحابه کرامو دپاره مسلمان نن زما او ستا دپاره چې د جهنم نه بچ شو دې دپاره خپله وینه ورکړې ده. په رب کعبه باندې قسمه چې هغې خپل غاښونه مبارک د دې دپاره شهیدان کړي دي. په رب کعبه باندې قسم هغه پیغمبر د دین او د ناموس دپاره د قرآن دپاره هغې بېهوشه شوی دومره وینې توی شوي دي. نن محترمو ما او تا په غفلت کې یو. موږ ته ګناه نشته په دې دومره خبره، دې ته ګناه نشته، صرف او صرف ما او تا شیطان دوکه کړي یو. یو عهد کوم ډېر په عاجزانۍ دغه سره دا پټکې تاسو ته ټول ته په خپو کې ږدم. عزتمندو، دا خلک د رب العالمین بندګان دي زمونږ په شانتي. هسې نه چې د قیامت په ورځ دو جنت ته لاړ شي، موږ دوزخ ته لاړ شو. هسې نه چې د دوی په بې عزتۍ باندې رب ما او تا جهنم ته ولېږي. په رب کعبه باندې قسم پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي د جهنم د ټولو نه کمزوری عذاب دا دی چې هغې انسان ته به د اور پڼې په خپو شي او په سر کې به دماغ داسې خوټ کېږي لکه کټوۍ کې چې اوبه خوټ کېږي. نن د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ناموس لپاره موږ هېڅ ونه کړه. نن زموږ مسلماني دومره کمزوري راله. تاسو د پروګرام نه منع کوم، خپل پروګرام وکړئ، خیر دی، خو دومره سوچ پکار دی. یاسې نه چې زه نن کور ته لاړ شم او زما سترګې پټې شي په کټ کې او زه اوده شم او زما سترګې بیا ونه غړېږي، غله مې سترګې وغړېږي چې زه په قبر کې پروت یم. زما د رب باره کې مانه تپوس کېږي، زما دین باره کې مانه تپوس کېږي، زما د پیغمبر باره کې مانه تپوس کېږي او زه بیا به سل پاس ورکوم. یو خبره یاد ساتئ، دا ژوند څو ګرنټې نشي ورکولی چې زما سره څونه ساعت زندګي ده. او انسان به د قیامت په ورځ په هغه حالات کې پاسي په کم حالات کې چې دله مرګ راغی. هسې نه په دې مجمع کې موږ له مرګ راشي. ټول په د عهد وکړو، دا د توبه وباسو، د دې خلکو له زندګۍ سره دې لبې نه کوو، د خپلې زندګۍ سره دې لبې نه کوو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ځان سره یاد وساتئ. هسې نه چې د شفاعت نه هغه بیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د شفاعت نه هغه بیا بچ شو. هسې نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام زما او ستا د شفاعت نه انکار وکړي. د قیامت ورځ لویه سخته ورځ ده. آدم علیه الصلاة والسلام پیغمبر دی، خو چې راشي وایي یا رب نفسي یا رب نفسي، ای ربه زما به څه کېږي. موسی علیه السلام وایي ربه زما به څه کېږي. ابراهیم علیه الصلاة والسلام د دین لپاره اور ته اړتاو شوی دی. دغه پیغمبر وایي ربه زما به څه کېږي. واحد یو اواز به راځي د محمد رسول الله چې زما او ستا اواز به کوي یا رب امتي یا رب امتي یا رب امتي. دا امت چې د پیغمبر علیه السلام په سنت پرېږدي، دا امت ما او تا ودرېږو چې یاره پلانې د پیغمبر علیه السلام ګستاخي وکړه، پراس د پیغمبر علیه السلام ګستاخي وکړه، هلکه بسکټې پر کې د پېټرول یې ماچوئ. حالانکې ما او تا څومره ګستاخ وي د پیغمبر. هسې نه چې دغه پیغمبر د دغې ګورئ شفاعت نه، هسې نه چې بیا داسې خالي لاس پاتې شو. عزتمندو خواست کوم په اجازه یې در سره وایم د دې